الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. د الله پاک په رحم او کرم سره د الله د کتاب د اخرنۍ حصہ څلورمه د سورته سبا نه شروع شوې ده. دو بابونه دې حصہ کې پوره شو. د دې ځای نه دریم باب دی. د اخرنۍ حصہ 12 بابونه ده. د دې ځای نه دریم باب شروع کیږي او په دې باب کې 9 سورتونه دي. الحوامیم السبعه دا 9 سورتونه مومن، حامیم، سجدہ، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ، احقاف. دا 9 سورتونه دا یو باب دی او په دې کې حوامیمو کې رد د شرک په دعا دی. د حوامیمو په فضایلو کې احادیث علماو ذکر کړي دي. بعضې به سندن کمزوري او سب کې صحیح احادیث مجموعي طور سره په فضایلو کې د احادیث کار کوي. د دې په فضایلو کې اول روایت چې د امام دارمی ذکر کړی دی هغه وایي چې الحوامیم عرائس القرآن. حوامیم عرائس د قرآن دي چې قرآن په دې باندې ښکلی او ښایسته ښکاري. او د انس رضی الله او د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما د دې دواړو په روایت کې راغلي دي حوامیم دیباج الحوامیم دیباج القرآن. حوامیم دا دیباج د قرآن دی. او بل روایت د دې نه داسې راغلی دی چې لکل شیء ثمرة وثمرة القرآن الحوامیم. د هر شي یو ثمره د قرآن حوامیم دي. او بل روایت کې راغلی دي چې حوامیم باغچې د جنت دي. حوامیم باغچې د جنت دي او دې باغچو د جنت کې که یو سړی سریدل غواړي نو بس دا حوامیم سبعه دا 9 سورتونه دي ډېر وایي، تلاوت یې کوي او د دې په مطلب او معنا د ځان پوهه کوي. نو حوامیم د جنت باغچې دي. او یو بل روایت کې راغلی دي چې د هر شي مغز وي، د هر شي خلاصه او نچوړ وي. مغز او خلاصه د قرآن چې دی هغه حوامیم دي. دا د دې په فضایلو کې نورم داسې روایات علماو ذکر کړي دي. نو اولنۍ صورت ته پکې صورت مؤمن او د دې په نومونو کې سورت غافر هم راغلی دی.
او د دې په نومونو کې سورۃ الطول راغلی دی او مشهور نوم مؤمن دی مکی سورت ته نازل شوه دی پس د سورۃ زمر نه شپېته دی په ترتیبی نزولی کې مصحفی او نزولی ترتیب د دې یو شی دی دا و سورتونه یو بل پسې نازل شوي دي نو مخکې سورۃ زمر هغه پسې سورۃ مؤمن دی با حامیم سجده دا به شورا د زخرف دخان جاسیه قاب پورې دا د دې ترتیب دی د ما قبل سر ربط دا دی چې ما قبل کې دعوه فعبد الله سره نو دلته بیان داغي په فدع الله سره فدع الله مخلصین له الدین دا الله عبادت کوي دا الله په عبادت کې یو عبادت د الله نه غوښتل دي نو څنګه عبادت وکړي دسه عبادت او دسه دعا وکړي چې مخلصین له الدین په دې دعا کې تاسو اخلاص کوونکې استئ زکا بلنا په شرک او عبادت به شرک دا الله تقبل نه دی مخلصین له الدین ما قبل کې اثبات د مسلې وشو نو دلته تخویب د دنیا ور کوي په خاص مثال سره دعوت صورتم دا فدع الله مخلصین له الدین دولسم آیات کې دا راځي نور شپېته او پنځه شپېته کې راځي ذالکم بأنه اذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير نور آیاتونو کې دعوت توحید به راځي د دې صورت خلاصه دا ده چې اول څلور عنوانات ذکر کړي د پار د عظمت ته مسلې د توحید او بیا دلیل نقلی د رجل مؤمن او تو عقلی دلائل او تخویب د دنیا څلور عنوانات ذکر کړي اے خلقو د الله د طرفنا تاسو له خط راغله ده او عظیم الشان خط ته دا عظیم الشان خط د عظیم الشان ذات ته طرف راغله ده مسله پکې څه مسله ده لا اله الا الله نو چې چا دا مسله منلې ده هغه د پاره د اسمان پرشتیم د مغفرت سوال کوي او د هغه د اولاد د پاره هم کوي او د هغه د بیبيانو د پاره هم کوي او چې چا دا مسله نه د منلې خلاف کړي دي نو هغه ته سزا ملو شوې ده دا څلور عنوانات ذکر کړي اول باب سورلس آیاتونو کې ترغیب الی کتاب الله تعالی دعوت توحید زجر ورکړي مجادلینو ته درې طریقې د پاره د اصلاح د منکرینو بشارت او تخویب او دلیل عقلی عنوانات اربعه چې څنګه ماوي چې ترتیب سره ان شاء الله راځي بسم الله خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم حامیم الله پويږي په معنا د دې حروفو تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نازل دل د دې کتاب من الله د طرف د الله ندي هغه ذات ته العزيز چې هغه دې زورور العليم او په خبردار غافر الذنب قبلون کې د بخون کې د زم د ګناه ده او قابل التوبه قبلون کې د توبې ده شدید العقاب سخت عذاب والا ده ذی تولی خاوند قوت ته دا صفاتونه د الله د دې کتاب عظمت ته اشاره ده دا دومره عظیم کتاب دی چې د سي عظیم ذات طرف نه راغلی دی الله العزیز العلیم غافر الذنب
قابل التوب شدید العقاب ذی الطول دا وصفتونه ذکر کړل د الله د دغه غالب ذات ته طرف نه دا خط راغلی دی په دې خط کې مسله څه ده نو مسله دا چې لا اله الا هو مضمون د خط او د کتاب دا مضمون دی نشته د الہ لائق د بندګۍ مالک د خیر او شر الا هو مگر یو ذات د الله د الیه المصیر هغه ته ورګرځېدل او ورتلل دي بل طرف ته تلیم نشي نو خط چې کله سړی لراشي نو دا خط چې دې په پخپل نه پويږي نو بل چاله وړي چې ماته دا خط وایا کنيز دې سړی نه نو سفرم پسې کایلری پسې زی چې دا زما په دوبۍ کې په اماراتو کې په قطر کې په بل ملک کې مزوي دي او دا خطر علی ګل دې تاسو ماته وایي چې دې کې سدي او په خوا دا سیډې نه میډې دا کیسټي بچي تر اتللې او دا تلیفونونه نو او خط براته دا خانو والا به وړل ګرځول به کله به وړل نو سادهګي وچا تعلیم کړو نو بډای مور به دا خط را خسته او کور په کور به ګرځاو چې ستا غالک به کور کې نه چې ماته دا خط وای زما د بچی خط راغله دي چې زه په ځان پوکم نو چې هغه کې به څه لیکلی وغه باندې به عمل کاو نو قرآن د الله یو خط ته او دا د عظیم الشان رب العالمین خط ته ما او تا ته را لګلې دي دې کې مضمون د خط دا دی چې لا اله الا هو دا مضمون د خط ته دا پکې لیکل شوی دی چې الله او لایق د بندګۍ یو الله دی هغه ته ورګرځېدل دي ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا جګړې نه کوي پیاتونو د الله کې مگر کسان چې کافران دي او بی دینان دي فلا یغررک تقلبهم فی البلاد نو دوکه دین کی تعالی را اوړېدل د دې فی البلاد په خورونو کې د دې دا غرور دا یو طرف او بل طرف ته د دې دا قتل تقلب دی تا دوکه نکی چې دې سره مال دی او دې سره داسې جیداد دی او کله په یو ځای کې او کله په بل ځای کې په دې اوړېدو راوړېدو د دې او په دې ګرځېدو را ګرځېدو د دې په دې خاریو کې دوکه کېګمو کذبت قبلهم قوم نوح نمونه او مثال وګورا دا سه تکذیب او خلاف ورزي دي خلکو کړي او الله وای ما هلاک کړي دي کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړي او مخکې د دینا قوم د نوح علی السلام والاحزاب او نور قومونو من بعدهم د دین رستو تکذیب کړي وهمت كل امه برسولهم او قص کړي هر یو امت برسولهم پخپل رسول باندې داغه د قتلولو داغه د اشتلو داغه د شړلو دا همیشه د پاره هر یو امت قص کړي د برسولهم پخپل رسول او استادی لاخذوه چی وینسی او قتل کی وجادلوا بالباطل او جګړې کړي دي په باطل کې جګړې کړي دي لوی حزو به الحق په باطل ولې جګړې کړي دي چې حق پرې دی او باطل کې جګړې کوي جګړې کړي دي په باطلی طریقې سره معنا دا په باطل باندې دا خلق لک شوی دي لیدحزو بالحق چوران کی او پټ کی په دې باندې ونړی په دې باندې حق خو حق په دغه سي په کومانی نه مړکیږي او نه ختميږي حق د الله حق دی الله غالب کوي ولو کرہ الکافرون اگر که کافرانی بدګنی خو الله حق غالب کوي دای جګړې کړي دي همیشه په باطل لیدحزو بالحق چوران کی او پټ کی او ونړی په دې باندې حق فاخذتهم ومن ولد لرا ما دوی ونیول فكيف كان عقاب نو څنګه و زما عذاب
نو کوم خلکو چې د دې خط خلاف کړی دی د الله د توحید نه انکار کړی دی نو داسې سزا مې ورکړې ده. وکذالک حقت کلمت ربک، کذالک ای ولذالک، دا کاف چې دی عبدالرسول نحوی والاوی دا کاف د پار د تعلیل دی، د تشبیه نه دی. کذالک ځکه موږ وی ولذالک، هم د دې وجنا حقت کلمت ربک، ثابت شوی د کلمه د عذاب د رب ستا علی الذین پاکسانو کفروا چې کفر کړی دي انهم اصحاب النار چې بشک دی د اور والا دي. نو کوم خلکو چې دا خط منلې دي او ځان په پوي کړی دي نو د دې د پاره د عرش ملائک مقرب هغه دعاګانې غواړي. الذين يحملون العرش، هغه کسان چې پورته کوي عرش لرا، يحملون العرش پورته کوي حمل کوي عرش د الله، ومن حوله هغه ملائک چې چاپیر د عرش نه ولاړ دي، يسبحون بحمد ربهم، پاکي بیانې په حمد او په ثنا د خپل رب، د رب تسبیح پاکیم بیانې او الله لرا د الله حمدونه او ثناګانې او صفاتونه وای. الله پاک دی د شریک د مشیر نه، دا تسبیح شو. او الله چې ځان لکم صفاتونه ثابت کړی دي هغه حمد شو. نو دی الله پاک غني او د الله چې کوم صفاتونه دي هغه د الله د پاره ثابتای. ويؤمنون به، او ایمان راوړي په دې کتاب. نو دغه ملائک څه کوي؟ ويستغفرون للذین آمنوا، طلب د بخنی کوي، مغفرت غواړي دا کسانو لپاره آمنو چې ایمان راوړي دي په دې خط او په دې قرآن. دا قرآن د الله خط دی او د الله کتاب دی. نو کوم خلق چې دا کتاب وایي او دې باندې ځان پوهه کوي، دای لاس کې نیولې دی، کله یو مولوی صاحب لذي کله بل لذي چې ما ته پکې یو آیات وایي جی ما د دې په معنا پوهه کوي، دې د پاره تفسیر نه اخلي، پښتو کې ولا مترجم والما، په اردو کې والما، په بل ژبه کې والما چې څه د قرآن په معنا پوه شم کړه. نو دا څه خلک چې ایمان په دې خط راوړی دی او په دې خط کې مهنت او کوشش کوي، نو دا ملائکه وایي ربنا، دا مقوله د چا د ملائکه، وتقول الملائکه ربنا، وای دا ملائکه ای زمانګ ربا، وسعت كل شيء رحمتا، ته پراخه هر یو شی ته په اعتبار د رحمت سره او علم او په اعتبار د علم سره. یا الله فاغفر للذین تابوا، تبخنو کی هغه کسانو ته تابو چې توبه استری دا او تا ترا ګرځېدلې دي، واتبعوا سبیلک، او تابعداري کړې د استاد لاري، استاد کتاب، استاد کتاب متبعين دي، ستا کتاب تناستی، ستا کتاب له وخت ور کړې دي. یا الله دې ته بخنو کې مزه الله کتاب ته چې کې ناستی، الله کتاب له وخت ورکو دانه چې تا د بل څوک دعا وکي، هغه معصوم مخلوق د الله ملائک د تبر پاسمان عرش کې دعاګانې کوي. دا ډېر لوی مقام دی. د منځ کون کې د پاره فرشتي دعا نه کوي، د بل یو عمل کون کې د پاره ملائک دعا نه کوي. هر هغه سړی چې الله ته توبې وباسي او د الله د کتاب متبع دی، د الله د کتاب د زده کولو والا دی، مهنت کولو والا دی، د الله کتاب له وخت ورکوي، نو اسمان د عرش فرشتي ول دعا غواړي. واتبعوا سبیلک، او استاد لارې استاد کتاب تابعداري کړې ده، نو دې ته بخنو کې وقهم عذاب الجحیم، او وساتې د عذاب جهنم نه، د جهنم د عذاب نه دی بچ کی. د دیو جنا یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د جهنم او دروازې دي، او د او دروازې کې بهر حوامیم ولاړی چې چا دا لستلې نو هغه به شفاعت کوي.
دروازې ودي د جهنم نو حوامیم ودي ابواب النار 7 جهنم الحطمه او اللظى والسعير والسقر الهاويه او الحميم نو راضی با کل حامیم منهم د دې دروازونه یوم القیامت على باب من هذه الابواب فتقول لا يدخل النار من كان يؤمن بي ويقرؤني جزیل استلم او په ما عمل کړي دا حوامیم به د جهنم په دروازو کې ولاړی او شفاعت سپارش وکړي چې الله زستا کتابه ما دې سړي زل استلم په ما عمل کړو نو دې دروازې نه بدا نزي ابل دروازه کې وبل حامیم ولاړی بل کې وبل ولاړی بل کې وبل ولاړی وقهم عذاب الجحیم نو ساتي د لرد عذاب د جهنم نا دا دعا د مغفرت او دا دعا څوک کوي ملائک د عرش فرشتي د قران والا د پاره دعا کوي بل چا د پاره دا دعا نه کړي ربنا وادخلهم ای زمنګ ربا ربنا ای زمنګ ربا وادخلهم جنات عدن داخل کې د لرا جنتونو د همیشوالتا التي هغه جنتونه وعدتهم چې تا وعده کړی د دوی سره ومن صلح من آبائهم او هغه څوک صلحا چې تابع شوی دي د دې خلکو سره په توحید کې د بچی سره پلار ملګری دی د بچی سره مور ملګری ده د دې سړي سره خپل بیبي په دې توحید کې ملګری ده نو چې څونه خلک د سره په دې توحید کې ملګری دي دا غي د پاره دعا غواړي ومن صلح من آبائهم وازواجهم او هغه څوک چې هغه موافق دي په دې توحید کې د پلارانو سره موافق دي د دې سره من آبائهم د دې د پلارانو نه وازواجهم او د دې د بیبيانو نه وذرياتهم او د دې بچونه نو دې ټولو د پاره دعا غواړي بچي موحد دي قران له وخور کړي دي فلارو ته وی چې بچي لاړ شه قران واوره قران ته کې ناسي وخت ولې ځای کې او په دې ابتدا کې چې سړی خبر از د شولا هغه بیا د سړی نه یریږي دا د کاڼي کرخی هغه نقش زه ونی سي په دماغ کې هغه بیا نه لری کېږي دي قران ته کې نه قران اورا نو پلار سره پدې کې زوی سره پلار ملګری شو ازواج دې سره خزه ملګری شوي خزم را پاس کی خاون ته وی چې اسی کور کې پروت خوځه جمعات لزه کنال ته قران اورا پدې خوب بچو کې پدا خوب خمنګ ماړنو شو ټول عمر رانه په خوب کې تیر شو ټول شپه ودی ټول ورځ ودی نو دا لږ وخت د الله کتاب له شور کوله ومن صلح من آبائی مغه چې نیک دي تابع دي د پلاران نو د دې د بیبيانو نو ذریاتهم د دې د بچونا انک انت العزیز الحکیم یقینا تیزور اور حکمت والا ذات دا ملائک دعا کوي وقهم السیئات یا الله دا استا کتاب لچتلې دي او استاد کتاب تابعداري کړی دا وقهم السیئات وساته د لره د مصیبتونو نه بچ کی ومن تق السیئات او څوک چې تو وساته د سیئاتنا د تکالیفنا یومئذ پدغرز فقد رحمته نو تا په ډېر رحم وکړو وذالک هو الفوز العظیم او دا د کامیابی لوی کامیابی دا عظیمه کامیابی دا الله دې زموږ نصیب کی چې ملائک دعا غواړي چې الله ته د شر او د مصیبت نه بچ کی الله ته بخنه وکي دیته وکي د پلار ته وکي د بیبيانو ته وکي د اولاد ته وکي دای د کتاب والا او د پاره دومره لوی مقام الله ذکر کړی دی دا کامیابی د العظیم لوی چا چې د دې خط خلاف کړی دی ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم یقینا کسان چې کو پرې کړی دی د دې خط خلاف کړی دی ینادون आवाज بکیږي دیتا
دا الله د طرفنا आवाज کې بسوي لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم غصه د الله ډیر زیاته ده پتا سبانه د غصه ستاسو نه په خپل نفسونو باندې دا سړی بخپل ځان ته پکاري چې ما بد کول چې قران لنتلما ما بد کول چې جمعات لمانځل نتلما ما بد کول چې ما ایمان نه راوړ ما بد کول چې ناروا کارونه مې کول چې کله دا حالات دی ویني نو ځان ته بغوسي نو دای ته به आवाज وشي چې ګورا د استاد غسین الله تا ته ډیر غوسه دی لمقت الله اکبر غصه د الله ډیر زیاته ده د غصه ستاسو نه په خپل نفسونو باندې مقت الله غصه د الله علیکم پتا سمانی الیوم ننرز هغه ډیر زیاته ده د غصه ستاسو نه په موحدینو باندې په دنیا دا بل معنا ته چې دنیا کې موحدین ته څونه په غصه وي نیکان خلق بدی شو علما بدی شو د دین طالبان بدی شو د دین خدمت والا چې بچرته وغه بستا بدی شو نو غصه ستا چې په دنیا کې تا په مسلمانانو باندې ته په غصه وي حق پرستو موحدین ته غصه وي نو ستا د هغه غصې نن الله تا ته ډېر غصه دی یو معنا ده مقت الله علیکم فی الدنیا غصه د الله پتا سبحانه په دنیا کې اکبر و زیت ده د غصې ستاسو نه علی شرکایهم اليوم په خپل شرکاو باندې نن ورځ ته چې نن خپل شرکاو ته څونه غصه د دین الله تا ته په دنیا کې ډېر غصه چې الله دې پریخه او غیر پسې دې منډه والی مقت الله غصه د الله پتا سبحانه نن ورځ غټه دا او لوی د غصې ستاسو نه په خپل نفسونو باندې نن ورځ دا درې معناګانې شوي په دې کې اوله معنا دا چې غصه ستاسو چې څونه ده د دین الله تاسو ته نن ډېر غصه دی دویم ستاسو غصه چې دنیا کې موحدینو باندې څونه غصه وای کنه دا غین نن تاسو ته الله ډېر غصه دی او درېمه معنا غصه د الله تعالی پتا سو باندې په دنیا کې هغه ډېر اکبر ده د غصې ستاسو نن په خپل شرکاو باندې چې تاسو هغه ته پکار استئ چې تاسو مدد نه کوي لمقت الله اکبر من مقتکم غصه د الله لوی د غصې ستاسو نه په نفسونو ستاسو استدعون الى الايمان کله چې تاسو را بللې شي ایمان ته را بللې شي نو فتکفرون نو تاسو کو پر کوي او کو پرم کوي قالو دی بوای ربنا ای زمنګ ربا امت نسنتین مړ دی کړو دوزل وحییت نسنتین او ژوند دی کړو دی دوزل دی لالا مرګ را وسته دی او دوزل دی را ته حیات را وسته دی یو مرګ غده چې سړی نه نشي دویم چې کله بیا پیدا شي او مړ شي حیات یو غده چې ته د مور نه پیدا شولې دنیا ته او دیم حیات چې د مرګ نه پس راجون شوی راجون دی شوی نو تا موږ دو ځلې مړکړو دوه کړه راجون دی کړلو فاعترفنا بذنوبنا یا الله موږ اقرار کو په خپل ګناوونو فهل الى خروج من سبيل نشته وتلو تسلار چې سلار راته پیدا شي د جهنم نه وځو فهل الى خروج من جهنم من سبيل د دې جهنم نه سلار د خلاصي او د وتلو شته کنه نو الله به وته نه ما لكم من سبيل ستاسو لپاره هیڅ لار د وتلو نشته دی ذالکم دا جهنم تاسو ته په دې وجہ چې د دې لار د خلاصېدو د وتو نشته دی بانه په دې وجہ اذا دعي الله وحده کله چې براو بلل ش الله یکی واځي په دنیا کې چې یو الله مالک دی یو الله متصرف دی یو الله کارساز دی یو الله حاجت روا دی یو الله مشکل کشا دی یو الله لایق د بندګۍ دی یو الله معبود برحق دی یو الله مولا نظام او قانون جوړ کړی دی داغه نظام او داغه قانون او داغه احکام بمنو نو چې کله به د الله د یو والی
دعوت ذکر شو نو کفرتم تاسو به سمدستي انکار وکړو وَإِن يُشْرَكْ بِهِ یو که ته شرک به وکړې شه د الله سره د الله سره به شریک او حصدار وګرځولی شو نو تؤمنون تاسو به ایمان راوړو یقین به مو وشو چې یاره څونه ښه خبره وکړله چې چرې به د توحید خبره کېدله نو تاسو به انکار کوو او چې د شرک خبره به کېدله نو تاسو به یقین کوو تؤمنو یقین به په خبره کوو منګړتې قصې د خلکو ته بیانوه د دروغ قصې د خلکو له ډېر ښه خوند ورکوي او که د قرآن دا رښتیا واقعي د توحید د انبیاو دا ورته بیانې نو دې ته تنګېږي قرآن راواله او یو ګنټه دوه ورته کښېنه زړه به دې تنګ شي د پښتو کتاب چې ناولي پکې او قصې پکې د شیربانو د یوسف خان قصې پکې او د نورو قصې پکې سار نه ماښامه پورې وایه سړی به متناستې او ښځې به متناستې وایي ډېره ښایسته قصه ده نو دغې ناولو ته نه تنګېږي خو د الله کتاب ته وجه دا ده چې دلته اوس شیطان خپل محنت کوي شیطان وی چې ما ته الله د سجدې حکم وکړو ما یوه سجده ونه کړله نو په ما باندې فیصله د جهنم وشوه نو دې قرآن ته زه یو څوک څنګه پرېږدم چې دا د دې قرآن ته کیني او دې له دې وخت ورکړي نو خامخا په یو څه نه څه بهانه باندې د قرآن نه اړوي دا ضرورت دی دا بیماري ده رامانې دا بیماری نه دنیا کې خو لګېدلې دي قرآن کې در باندې بیماری رااله او د بیماری په حالت کې قرآن کې مړ شولې خو شهیدي که نه نو نور څه غواړي صبر پکار دی نو کله چې به شرک وشو د الله سره تؤمنو تاسو به ایمان راوړ یقین به م کوو فالحکم لله فیصلې او اختیار خاص الله لره دی هغه ذات چې عالي اوچت او کبیر لوی دی د ذات او د صفات او د قدرت او د درجاتو په حساب عالی او کبیر دی دلیل په دی باندې هو الذی یریکم آیاته الله غزاد ته دته تفریع علی العنوانات الاربعه وی الله غزاد ته چې خیت است آیاته آیات او نخد توحید وینزل لكم من السماء رزقا اور علیگستا سو د پاره د بر اسمان رزقا رزق معنی سبب د رزق چې باران دی وما يتذكر الا من ينيب او پن حاصلې مگر هغه څوک چې الله ته څوک ورګرځي وما يتذكر الا من ينيب پن حاصلې مگر هغه څوک ينيب چې الله ته ورګرځي فادعوا الله مخلصين له الدين نو دا د صورت دعوه ده فادعوا الله نو غواړئ د الله نه فادعوا الله غواړئ د الله نه ای خلکو خو څنګه غوښتنه په داسې شان او په داسې حال سره غوښتنه مخلصین له الدین چې تاسو خالص کوونکي الله لره دین چغه او بلنه حواس خو د مکی مشرکانو م الله ته کوو خو لات او منات مو سره شریکول زمنګ د دې زمانې خلق م الله ته آواز کوي خو کله کله وی یا پیر بابا په نیک را ورسیږي یا علی ځوان را مدد شي نو چې دا دې سره شریک کړو خبر دې خراب وکړه نه دا نیکان اولیاء به د الله سره د الله په کارونو کې نه شریکه یو اسی دا غي ذکر دی یادولې دي تاریخ دی خیز صفاتونه ذکر کول دي دا غي ښه اعمال ذکر کول دي دا خو ګناه نه ده خو چې ته وې چې تبه کې او پلانې بابا به کوي او دا وې چې یا لوی ځوان را مدد شي یا پیر بابا پنی کرا ورسیږي نو دا او شرکیل پاس دي دسه بنوي نو اخلاص سره الله را بللو نو مکی مشرکانو م الله را بالو خو اخلاص پکې نو نو الله وی فدعوا الله مخلصین له الدين تاسو را بلای الله لرا پته سه حال کې چې تاسو خالص کوون کې است الله لره دین بلنا او چغا ولو کرہ الکافرون اگر که بد غړي د خبر لره کافران
د کافرانو دا خبره بدی شي او ډیره بدی پی لګیږي نو تاسو دا کوئ. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء. دغه ذات درجی اوچتای څوک چې د الله د توحید سره مین او محبت کوي، د الله د کتاب سره تعلق ساتي، درجات په اوچت شي. دغه ذات رفیع الدرجات اوچتون کې د درجو ده. ذو العرش خاوند عرش ده. یلقی الروح رالیږي روح جبرائیل علیہ السلام من امره په خپل امر باندې، من امره ای بامره علی من یشاء په چا باندې چې الله یې غواړي وحی وتکي من عباده د بندیانو د الله نه. لینذر یوم الطلاق د څه د پاره دا وحی د پیغمبرانو ته کوي، دا پیغمبران را لیږي. لینذر یوم الطلاق د دې د پاره، لینذر یوم الطلاق چې خلق ویری د یوم الطلاق نه. طلاق د مخامخ کېدو د ملاقات نه حاصل شوی دی. هر انسان به د خپل عمل سره ملاقات شي او د خپل عمل سره به مخامخ شي. ما او تا به د خپل عمل سره مخامخ شو چې نیک اعمال هم کړي دي او که بد. نو دا وحی زه په یو بنده راوړم د دې د پاره چې دا بنده خلق ویری یوم الطلاق د ورځ د ملاقات نه، چې هر سړی به د خپل عمل سره مخامخ کیږي. یوم هم بارزون، یوم هغه ورځ هم چې دوی به بارزون راښکاره شي، الله ته به مخامخ شي. لا یخفى علی الله منهم شیء، نه به پټیږي په الله باندې منهم د دوی د اعمالونه شیء هیڅ شی. یو عمل یو خبر به پټ نه. لمن الملک اليوم د چا د پاره د ملک او اختیار الیوم نن ورځ. لمن الملک اليوم چالر د ملک او اختیار الیوم نن ورځ. لله الواحد القهار د پاره د غزاد ته چې یو دی القهار او غزور ور دی. لله الواحد القهار د یو ذات اختیار دی. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. الیوم نن ورځ بدله به ورکولی شي هر یو نفس ته بما کسبت په سبب د هغه څه چې کسب یې کړی دی. الله به اعلان وکړي لا ظلم یوما، لا ظلم اليوم، نشته دی ظلم نن ورځ په هیڅ چا. ان الله سریع الحساب، او یقینا الله دې زر د حساب کتاب والا. وانذرهم یوم الازفه، ويرو د خلق لرا د ورځې د ازفینا. ازفه کوم ورځ؟ هغه نږدې ورځ. الله قیامت ته ازفه نږدې ویلې دي، الله قیامت ته غدن ویلې دي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دا الله نو ولتنظر نفس ما قدمت لغد. د سبا لپاره سبای قیامت ذکر کړي دي. او دی ورځ د قیامت ته الله ویلي دی وير ودی لره یوم الازفه، د ورځ د ازفینا هغه نږدې ورځو. اذ القلوب لدى الحناجر، لدى الحناجر چې کله براوخي جدا زړونه د مریته، زړه به د مریته کله کولاړي تب دې دا د ملکېګم، دا د یری او د غبرهټ ته وجنه دا اړب مریته راختلې. کاظمین او د غم نه بډکی، د غم نه به ډکی دا انسان. مال ظالمینا، نشته د ظالمانو د پاره دا आवाज بکیږي دا الله د طرف نه. مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. واوري ای خلقو، نشته د ظالمانو د پاره من حمیم سوک گرم دوستو، ولا شفیع نو نه څوک شفاعت کوونکې یطاع چې دا خبر ومنل شي. الله غزاد ته يعلم خائنة الاعين، چې خبر ده په خیانت تسترګو. کګي سترګي الله پیژني چې ته وران سترګي په وران نظر چاته ګوري، الله ته پته لګيږي. خیانت پکې نه یو واسي نظر دی ولګيږي، غم الله پیژني. الله عالم دی په خیانت تسترګو، نقصان د سترګو الله ته معلوم دی.
وما تخفي الصدور وغڅ چې پسینو کې پټتي دا غینم الله رب العالمین خبر ده. والله يقضي بالحق الله غزاد ته چې فیصله وکي په حق پورا حق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء او هغه کسان يدعون چې دی را بلی من دونه سوا د الله نه لا يقضون بشيء نشي پورا کوله هیڅ شی د اچا حاجت نشي پورا کوله. الله يقضي بالحق هر څه چې الله یې پورا کوي او د الله نه سوا چې څونه مخلوقات او کائنات ته لا يقضون بشيء نشي پورا کوله د چا هیڅ قسمه حاجت. تبه چې ما سره خو د څه وکړل دا چې څه وکړل دا په اسباب کړی دي. په اسباب ډېر کارونه کیږي بغیر د اسباب الله هر څه کوي او مخلوق بغیر د سبب د الله او د مدد د الله نه بغیر هیڅ نشي کوله. نو دا مخلوق غیر الله چې دای را مدد کوي لا يقضون بشيء دای هیڅ نشي پورا کوله. ان الله هو السميع البصير یقینا الله دی اوریدون کې البصیر لیدون کې ذات. تخویب د دنیا اولم یسیروا فی الارض یادین ګرځي په دې ځمکه کې فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین چوغوري څنګه و انجام د کسانو کانو من قبلهم چود دین مخ کې تیر شیو دغه څه حالو کانو هم شد منهم اغه تیر شوی مخکنی اغه اوس ډیر زیات مضبوط دین په قوت کې واسارن فی الارض په آبادولو د ځمکه کې د ځمکې په آبادولو کې باغونو جوړول نور ځمکې اړول هغه کې هر قسمه سيزونه جوړول د دې په آبادی کې ډېر ماهر خلک وو. دا مخکنی سخت دینه په قوت کې مالی طاقت هم زیاتو د بدن طاقت هم زیاتو او د ځمکې په اړولو کې او د ځمکې په آبادی کې هم ډېر غوړه اوچت خلکو. نو هغه چې کله انکار وکړو الله وای ماونی ول هلاک وکړل. نو چې ما ته انکار وکړو فاخذهم الله بذنوبهم نو ونی ول دوی لره الله په سبب د ګناوونو. وما كان لهم من الله او نشته د خلکو د پاره سوا د الله نه د الله نه سوا نشته د دې د پاره می واق سوک بچ کول کی سوک بچ کول کی نشته د چې دی بچ کی. ذالک بانهم كانت تاتيهم رسلهم ذالک دا پدې وجہ په سبب د دې چې دای كانت تاتيهم وبا چراتل بده ته رسلهم پیغمبران د دې بالبينات په واضح دلایل نو فکفروا نو کفر به وکړو انکار به وکړو. فاخذهم الله نو ونی ول دوی الله پاک به الله د سینې پریدي. انه قوي شدید العقاب یقینا الله دې قوي سخت عذاب ور کول والا. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين یقینا لګل یو منګه موسی عليه السلام په خپل آیات او په خپل دلایل باندې معجزه و سلطان مبین او په دلیل ښکارا الى فرعون و هامان و قارون. فرعون تم لګلو دا غټ متکبرو، هامان تم لګلو دا ډیر مالدارو، قارون تم لګلو د ډیر غټ عہده وا. فرعون تکبر د هامان مالداری او د قارون عہده داری. فقالوا ساحر کذاب دې ټولو د موسی علیہ السلام په باره کې ویلو دا ساحر دی، کذاب او ډېر دروغجن دی. فلما جاءهم بالحق هر کله چې راغی موسی علیہ السلام دوی ته په حق من عندنا زمونږ د طرفنا نو قالو دی فیصله وکړله دی فرعونیانو وی ویل اقتلوا ابناء الذين آمنوا قتل کئ زامن دغه کسانو چې مؤمنان دي مغهود د سره دا دویم کرته ډرو دته چې کوم ملګری دي
قوم دې بنی اسرائیل د دې ماشومان وژنئ واستحیوا نساءهم او جنکی ژوندۍ پرېږدئ وما کید الکافرین الا فی ضلال نه دی کید او مکر او فریب د کافرانو الا فی ضلال مگر دا دی په تباہی کې وقال فرعون ذروني اقتل موسی نو پدې کې فرعون غصه ورله فرعون ویل تاسو ما پرېږدئ زه وژنم موسی نو دا چا نیولی و چې تاسو ما پرېږدئ داسې مثال دی چې د ستن کې لاس ستن نه لاس تاو کې یا د دروازه کې لاس واچي او نیغ نیغ لګېږي چې ما پرېږده ورته چې زه برابر کړم نو ته چا نیولی ستا خپل اختیار دی ورځه که نه فرعون وی ضروني تاسو ما پرېږدئ اقتل موسی زه وژنم موسی موږ چې کله ماشوم یرو که نه نو لاس بل له ورکو وایي ته ما پرېږده زه دا ماشوم سموم نو ماشوم ویریږي نو فرعون بې غیرته چا نیولی و چې دی وایي ما پرېږدئ زه وژنم موسی ولیدعو ربه دی دې راوبلي خپل رب ته دې اواز وکړي زه یې وژنم انی اخاف ان یبدل دینکم یقینا زه یریږم چې بدلوي دا موسی علیه السلام ستاسو دین بدلوي او د دین نه مراد ستاسو د ملک قانون بدلوي نو دا لرې کول غواړي چې بدل کړي ستاسو دین او ستاسو قانون او ان یظهر فی الارض الفساد او یا دې کوشش کوي چې ظاهر کی خور کی پزمکا کې فساد دا خو فساد نه دی دا خلک چې کم تیر شوي دي په دې نږدو علاقو کې په دې ملکونو کې په دې ترکیه کې په دې مصر کې سید قطب شهید یا په دې ملک کې تیر شوی مولانا مودودی رحمه الله دا هغه بله شپه یو بیان راغلی او ما وکوته سړی ورته حیران شي چې دی له الله څونه پوهه ورکړې وه څونه ماهر خلکو دا عقلمند خلکو خیار خلکو د هغې هره خبره د کاڼي کرښه وه نو دی بنیادی کار مقصد و داسې کار په کار دی چې د هغه ځای نه چې اساس کور جوړې نو د کور بنیادونه به مضبوط کړي د پاسه به بیا لس چته واچوه خو چې لاندې بنیادونه خراب دي په ته پې د بره کمرې جوړوه که نه نو هغه ټینګېږي هغه کته راغورځېږي نو د دې خلکو اصل مقصد دا و چې بنیاد صحیح شي سید قطب شهید او نور هم دا غوښتل چې ابتدا قانون صحیح شي ان یبدل دینکم موسی راغلی دی چې دا بدل کې ستاسو د ملک قانون او ښکاره کې په دې ځمکه کې فساد وقال موسی انی عذت بربی وربکم موسی علیہ السلام ویل یقینا زه پناه غواړم په رب زما او په رب ستاسو باندې من کل متکبر د هر یو متکبر نه لا یؤمن بیوم الحساب چې هغه ایمان نه راوړي په ورځ د حساب کتاب د هغه د تکبر نه او د هغه د مکر او د فریب او د هغه د چل نه یا الله زه په تا باندې پناه غواړم د دې وجې نه سخت ظالمان بادشاهان دنیا کې تیر شوي دي خو علماو د هغې خلاف ظهور او خروج نه دی کړی او هغې سره همدا دلایل او همدا خبرې وې ورسره هغه به وایي تا ته خو څه نه وایي که نه جومات کې مونځ کې ویاو مونځ کوه روژه نیسې که ویاو زکات ورکوه که نه نور اعمال کوه تا باندې خو پابندي نه ده لګولې وی نه هغه ظالم دی د هغه ظلم پوه شه او هغه پوه شه خو ته د هغه د ظلم ملګرتیا مه کوه خو که ته وایې چې زه راپاڅېږم او د ده خلاف جنګ کومه نو جنګ نه به فساد جوړېږي او دا د دې ټولو ملکونو دغه حال دی
چې د سونو ملګونو کې دا شی کړو نو هغه نو رستو به دا مشکلات پیدا شي بیا امن خراب شي بیا مل خراب شي او اقتصاد خراب شي د مل قوت او طاقت کمزور شي نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو ز پناه غوړم پرب زما او پرب ستاسو من کل متکبرین د مکر او پریب د هر تکبر کون کنا لا یؤمنو بیوم الحساب چې ایمان راوړي پورز دی حساب کتاب نو د دباو کو چې تاسو ما پرې دی موسی وجنما نو دی وخت کې وسړی پیدا شو او دربار کې را پاسې د موسی ملګرتیا وکړه ته چې حق وې کنه نو داسې به یو کس بازار کې ملګری پیدا شي گاڑی کې به ملګری پیدا شي په محله کې به ملګری پیدا شي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه هو له یو سړی مؤمن من آل فرعون چې دا په اصل کې د آل د فرعون او د قوم د فرعون یکتم ایمانه خپل ایمان پټ ساتلو اگر پاسې د ویلان وکړو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله آیا تاسو قتلوي غسړې چې غوای رب می الله دې موسی خبره کړې ده تا ته سندې ویلي تا ته ویلي چې زما رب الله دې زه در په عبادت کوم او تا ته وایي چې تیم را سره ملګری شه نو کته نه کې می کوو نو هغه اوس ولې بندې پدې خبره وجني ان يقول ربي الله چې هغه وای رب می الله دې د پټاو ایمان د چانه ایمان پټ کړو حال ایمانه مومن خو خود خپل ایمان حال نه راخکاره کو وېداد فرعون د ترزو کان ابن عم فرعون او یا وېداد د بل رشتہ کې د سره شریکو د ترزوی نو خود د قوم نو او د فرعون د قوم نه بس دو کسانو ایمان راوړیو حاضر رجل دا سړی چې رجل مومن باندې مشهور دی و امرأته فرعون او خزه د فرعون آسیه بیبي بس د ایمان راوړی نور چا د دی په کور کې ایمان نه دی راوړی آیا تاسو قتلوي غسړې چې هغه وي رب می الله دې سورته حج کې براشي او سورته یاسین کې تیر شو په مانځمانه څوک وجلې نه دي په روزه باندې څوک وجلې نه دي په بل عبادت باندې څوک چا قتل کړي نه دي خو په سورته یاسین کې تاسو ویلا چې لا اله الا الله توحید مسله کوله چې الله یو دی ناغه باندې خلق را پاسې د لو شهیدی کو قیلت خل الجنه دا هر طرف نه چغه شروع شوې چې جنت ته داخل شي نو توحید په مسله بتا قتلای و تاسو قتلوي غسړې چې غوي رب می الله دی وقد جاءکم بالبينات یقینا دراته کړې د تاسو ته واضح دلایل باندې من ربکم د طرف تاسو نه وَإِن يَكُ كَاذِبًا کچته د دروغجن وی فعليه كذبه نو پدمانه ګناه ددا د ګناګار دی وَإِن يَكُ صادقًا او کده ورشتیا وینکه یصبکم بعض الذی یعدکم نو برسی کی تاسو ته باز هغه سزا یعدکم چې یری تاسو لرا دا غینا یا وعده کوي تاسو سره د هغه نو کده دروغجنی خو ګناه ده شو او کرشته وای او ته ونه مانی نو ته ګناګار شې کنه ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب یقینا الله هدایت نه کوي هغه چاته چې هغه مسرفون زیاتی کوونکی او کذاب دروغجن دروغ وای یا قومي مخکې اوس بیا تقریر کوي رجل مؤمن یا قومي زما قوم لكم الملك اليوم ستاسو د پارا بادشاہي اختیارات ته یوم نن ورځي نن ته اختیار مندي
ستا زور دے ستا واک دے بادشاہی د نن ورستا دا ظاهرین فی الارض تاسو زور ور پته زمکه کی خدا را توای فمن ینصرنا من باس الله سوک بمنگ خلاص کی او مدد بو کی زمنگا من باس الله من عذاب الله کدا الله عذاب راشي نو موږ به سو خلاص کی ان جانا کچ تراشی موږ عذاب د الله نو چې دا خبري رجل مؤمن وکړي فرعون ول ز پډیرو خبرونو پويګم ما چې موږ مخکې کوم مشوره درکړې و چې ضروري اقتل موسی ما پرې دې ز موسی وجد مزما مقرایدا نا موسی قتل ول غواړي قال فرعون ویلا ما اوریکم زرای نشم درکولې تاسو ته الا ما ارا مگر هغه رای چې ما مخکې درکړې و مخکې مې ته ویل چې ز موسی وجنم په دې کې نور خبرې نشته دي ما تبر لار نخکاری ما اوریکم الا ما اراز مشورن در کوم تاسو ته مگر هغه چې درکړې مو مخکې وما اهدیکم الا سبیل الرشاد او زنه خیمه تاسو ته مگر لار د هدایت دیو ته درشد لار خې کده گمراه کولو دا وته د گمراهی لار خې چې ویلې ضروري اقتل موسی زنه خیمه تاسو ته مگر لار د هدایت وقال الذي آمن يا قومي او ویل غسړي چې ایمان راوړیو یا قومي اے زما قومه اني اخاف عليكم يقينا زيرګم پتا سماني مثل يوم الاحزاب پشان د ورځې د عذاب د احزاب چې څنګه په باندې عذاب راغلی او داسې عذاب پتا سورش مثل داب قوم نوح وعاد پشان د حال د قوم نوح علیہ السلام او عادیان او سمودیان والذین من بعدهم وکسان چې د دین رستو راغلیو وما الله يريد ظلما للعباد دا ادخال الهی دی نه دی الله پاک چې اراده لري د ظلم په هیڅ بنده باندې ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد اے زما قوم یقینا زیریګم پتا سبانی یوم التناد د سنا د ورځ د تناد نه تناد څه ته وي غورت چې خلک بچغي وهي چې یا الله ما خلاص کی یو ته بچغي وي بل تبا یقینا زیریګم پتا سبانی د ورځ د تناد نه چې به بچغي وهي او تاسو لار به د خلاصي او د بچاو نه یوم تولونا هغورز تولونا چې تاسو بغرزي مدبرین شاکون کی د موقف نه بروان استی فیصله بوشي جهنم ته بدی بی تولونا تاسو برا وغرزي د موقف نه مدبرین شاکون کی پتیخ ته بستی تختبا مالکم خدا خبر واوري نشته تاسو د پاره من الله د طرف د الله نه من عاصم سوک بچ کون کې ومن یذلل الله تعالی رچ الله گمراه کی فمالو من هاد نشته سوک دل ر هدایت کون کې لار متسوک نش خودله ولقد جاءكم يوسف یقینا ناغله او تاسو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام من قبل مخکی بالبينات واضح دلائل یوسف راغله واضح دلایل پیش کړیو فما زلتم نو همیشه وای تاسو په شکین د شک په شک کولو کې داغه د پیغمبري او د نبوت او د دعوت تاسو په شک کې پراته وای همیشه وای تاسو په شک کې مما جاءهم بی دغه سنا جاءکم چراته کړو تاسو ته پاغه بانی یوسف علی السلام مما جاءکم به دا غسنه جاءکم چراغله او تاسو ته یوسف علی السلام پاغه باندې حتا تر دې اذا هلاکا چې یوسف علی السلام مرش چې کله مرش نو جړاګانی شروع کړې زمونږه مشر لاړې نو حتا چې یوسف علی السلام مرش قلتم نبیتا سویلا لن یبعث الله من بعد رسولا هرگز براونی دیگی اللہ پست دن رسولن بل پیغمبر
هاي زمن پیغمبر لاړ دا قول د حسرت او د حسن د وجه نه دی چې غم او خفګان اظهار کو په مرګ د یوسف علیه السلام چې موږ ستا خبره ونه منله او ته زموږ نه لاړې مړ شو نو چې ژوندی و خو تاسو خبره نه منله چې مړه شو اوس یې چغې پسې وایي چې ژوندی وم تاسو ویشتې وم په کاڼو اوس مې ولې ښکلوئ د قبر کاڼي دا هر یو ولی او زبرګ او دا نیک چې اوس نن دفن دی او د دې په قبرونو باندې د عرسونه شروع دي والله قسم په الله دی چې په ژوند کې خلکو دا په کاڼو ایشتلي دا تا گنج بخش دی په کاڼو ایشتل شوی دی د تاریخ وګوري چې د اصل کې د کم ځای نه راغلی دی دا نوم چې کم دی لاهور ته د کورنۍ چې کم ځای نه راغلی ده هوا باده شوې ده بیا دالته ورته ځای میلاو شوی دی چا پرېښودنه پیر بابا علیه الرحمت دا خلکو نه پرېښودو او خون درویزه بابا چې په دې عبدالرحمن بابا مقبره کې قبر دی دا یې راویستلی و د خپل کلي نه سره د بچو چې خپې پړسېدلې وي او په دې غرونو راواوښتو داسې هر یو امام چې ګوري پیر مانکی عبدالوهاب دغه کتاب دی هدایت الابرار پیر مانکی عبدالوهاب دغه کتاب دی هدایت الابرار وی ګوره په ژوند سره خلکو څه کړي دي جوړې باباجي مشهور سړی تیر شوی دی په سوات کې چې د هغه خپل زامن نه و د لورګانو نه یې لور نه یو زوی و نو خلکو سره څه کړي دي نو په ژوند باندې دا خلکو په کاڼو ویشتلي دي خبره یې ونه منله چې مړه شو نو بیا یې کاکا صاحب څوک و او څه کړي وو تاریخ یې وګورئ نو خلکو بیا د هغې خلاف اوس شروع کړل اوس یې قبرونه څټي خاورې په ځان راکاږي جاروګۍ په ځان وهي او مالګه چې هلته ویسي بیا هغې نه خورده جوړه شي هغه څټي او د قبر نه طواف کوي هغه ملنګ او منجاور چې دی هغه ته وایي په دې شا مې وډبوه او هغه نه 100 روپۍ شکرانه ورکي او خوشحاله نو چې ژوندی وم تاسو ویشتې وم په کاڼو اوس مې ولې ښکلوئ د قبر کاڼي چې ژوندي و تاسو په کاڼو ویشتل خبره مو نه منله اوس چې مړه شو نو اوس ورته ولاړاستئ چې بابا تا نه راغلی مته به لاله کې کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب کذلک د دې وجنا گمراه کوي الله هغه څوک چې هغه وي مسرف زیاتی کوونکې مرتاب او شک کوونکې نو ومن یضلل الله ضلال مخکې ذکر کو او مرتاب شک کوونکې اول شک راځي بیا وروسته اضلال راځي زړه کې شک راشي نو بیا سړی ګمراه شي چالر چې الله ګمراه کو هم د قرنګ الله ګمراه کوي هغه څوک کله ګمراه کوي چې اسراف او مرتاب شک پکې راشي نو شک نو ورسته ګمراه کی الذين يجادلون في آيات الله هغه کسان چې جګړه کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر د څه دلیل نه آتا هم چراغلی وي دوی ته کبر مقتن عند الله نو دا ډیر لوی د غصې خبره ده پرېز د الله کبورا د دې د جدال او جګړې چې په حق کوي دا د غصې خبره ده پرېز د الله وعند الله او وعند الذين امنوا پرېز د کسانو چې مؤمنان دي الله او مؤمنان په دې کارونو خپکی كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك ان ذلك د دې جدال د وجنا چې دوی په دین کې جګړې کوي یتبع الله مهر د جباریت لګي الله مهر د جباریت لګي علی کل قلب په هر هغه زړه متکبرین چې کې تکبر وي جبارین او سخت ظالم وي
د دې هر ظالم متکبر په زړه باندې مهر لګېدلې دی. نو ځکه دی لاندې بیا نه ګوري، په هوا کې روان. دا متکبرین او دا ظالمان خلق د دې زړونه مسخ شوي دي، الله په مهر والے دی. وقال فرعون یا هامان ابن لي صرحا، بیا بل امر وکړو یا هامانا دای وزیرو. فرعون ویلی هامان ابن لي صرحا، جوړه که زما دپاره یو دنګ اوچته بنګله، لعلی ابلغ الاسباب، شاید چې زه ور وخېږم په غلارو د اسبابو د اسمان. اسباب نه مراد لارې دي، چې کومې برې لارې دي هغې ته به ځان برابر کړم، یو اوچته بنګله جوړه کړه او هغه لارو کې به بره لاړ شم. اسباب السماوات، په غلارو د اسمانونو کې. فاطلع الى اله موسی، نو ورو بخېجم په اله د موسی پسې، لږ به ورشم او به ګورم اله د موسی پسې. دا د داسې دوکه وه، په حقیقت کې د ته خپته وه چې نه برتلی شي او نه ختې شي. دا یېرېده په دې چلې ځان له بنګله جوړوله اوچته چې پټ پکې ناست دي. وإني لأظنه، یقینا زه ګمان کوم په دې موسی باندې کاذبا چې دا دروغجن دی. وکذلک زین لفرعون سوء عملی، دغه رنګ ښایسته شوی و فرعون ته ناکاره عمل د ده. وصد عن السبیل، یو بند شوی و د نیغې سمې لارې نه. وما کید فرعون الا فی تباب، نو مکر او فریب چلول د فرعونیانو مگر په تباب په هلاکت کې و. وقال الذي، او ویلی وغسړي آمن چې ایمان راوړی و د قوم د فرعون نه، یا قوم ای زما قومه، اتبعوني زما تابعداري وکئ، اهدکم زبو خیمه تاسو ته سبیل الرشاد، لار د هدایت بدته خیمه، راځئ زما خبرو منی. یا قوم ای زما قومه، انما هذه الحیات الدنیا، د دنیا دا زندگی خو یو څو ورځې زندگی دا ختمېدونکې ده. یغ زما قوم یقینا دا حیات ژوند د دنیا د متاع څه لږه غوندې فایده او نفع، متاع څه لږه فایده ده او نفع ده. وان الاخرة هي دار القرار، او یقینا اخرت چې دا کور د همیشوالي دی. من عمل سیئة، چا چې عمل وکړ بد ناکاره، فلا یجزا الا مثلها، نو دله به سزا او بدله نشي ورکولی مگر په مثل دغې ګناه. ومن عمل صالحا، او چا چې عمل وکړ نیک صالح عمل یې وکړ، من ذکرین، هغه نر دی انثی او که زنانه ده، وهو مؤمن، په داسې حال کې چې دی مؤمن وي ایماندار وي. فاولئک یدخلون الجنة، نو دغه کسان چې دی داخليږي به جنت ته. یرزقون، دی له به رزق ورکولی شي، فیها په دې جنت کې بغیر حساب، ډیر زیات بې حسابه. نو د نیک سړي د نیکۍ ناشکري نشته دی، او د بد سړي د بدۍ د سزا نه بچ کېدل نشته دی. چا بد عمل کړی دی نو سزا به ملاویږي مثلها، او نیک عمل یې کړی دی، ذکر نر دی او که ښځه ده، خدا عمل د ایمان په بنیاد کړی دی. وهو مؤمنون، چې ایمان وي نو دی له به دخول وي جنت ته، او رزق به بې حسابه ورکولی شي. ویا قوم ای زما قوم، مالی ادعوکم الی النجات، څه وجه ده مال را چې زه تاسو ته دعوت درکوم الی النجات، لارې د نجات او د کامیابۍ ته، د کامیابۍ لارې ته م رابلمه. وتدعونني الی النار، او تاسو ماله دعوت را کوئ اور ته. زه درته د دین لار ښیمه، د کامیابۍ او د خوشحالۍ او د فلاح لار درته ښیمه چې هغه د جنت لار ده. هغې طرف ته نه راځئ او کفر خوښوئ. وما لیدعوکم من النجات، څه وجه ده چې زه تاسو دعوت در کوم د نجات او دا تاسو نه خوښوئ، او تاسو ما رابلئ الی النار اور ته، او هغه ستاسو خوښه ده. تدعونني لاکفر بالله، تاسو ما له دعوت را کوئ
د دې د پاره چې زه کفر وکم په الله کافر جوړ شم و وشرک بی او شرک وکم د الله سره ما لیس لی به علم هغه څوک چې په ما سره څه دلیل د شرک په کولو دلیل نشته دی ما لیس لی به علم چې نشته دی زما د پاره په هغه څه علم او پوهه وانا ادعوکم الى العزیز الغفار او زه تاسو دعوت در کوم را بلم تاسو ذات ته چې غد العزیز زور ور الغفار او بخون کې ذات دی لا جرما پمانا د لا بد لا جرما لازم پمانا خامخا انما تدعونني الیه واوري بشک چې تاسو مارا بلې چاته چې میرا بلې تدعونني الیه چې تاسو مارا بلې اغتا ليس له دعوت فی الدنيا ولا فی الاخره داغه د پاره دعوت نشته ده نه په دنیا کې او نه په آخرت کې دعوت نشته ده حق د بلنې نشته ده او پیدا په بلنه کې نشته ده نو تاسو ماغه تراکاږئ نه په دنیا کې څه پیدا شته ده ولا فی الاخره او نه په آخرت کې شته ده وان مردنا الى الله یقینا زمون واپس خاص الله ته وان المسرفين هم اصحاب النار او یقینا مسرفان خلق چي دا د ور والا دي فستذكرون ما اقول لكم زرد چې تاسو بیات کې هڅ چې تاسو ته وایم صدق ما اقول لكم زما د خبرو صداقت او رښتین ولي با تاسو ته معلوم شي زرد چې هغه تاسو ته وایم لكم تاسو ته معلوم شي او فوز امري الى الله او سپار مخفل کار الله ته بس زمان اور وسنشته دغه بیان او تبلیغ مې ته وکړو کمنه ډیره خدا کني منه نو زه خپل کار سپار م الله ته ان الله بصير بالعباد یقینا الله دې بصير لدن کې بالعباد د خپل بنديانو فوقاه الله سيئات ما مكروا نو وسات دلر الله پاک سیئات ما مکرو د بدو او د ناکارو هغه سره چې د مکر او پریب کړو د قتلولو پروګرام او بندوبست کړو دا غین الله دې بچ وسات دلر د بدو هغه سره چې د مکر او پریب کړو په خلاف د دې رجل مؤمن وحاق بآل فرعون او نازل شپ آل د فرعون سوء العذاب ناکر عذاب په الله راولېګو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا او دا ور د جهنم چې ده دا پیش کولې شي په دی باندې غدوا انصار وعشيا نو ما خام نو ته سار او ما خام ذکر کړ معنا همیشه په عذاب کې نو د دینه ثابت ش عذاب قبر و يوم تقوم الساعه او به باور کولی شي عذاب چې کله قیامت قائم شي نو د دینه د برزخ د قبر عذاب ثابت شو او ورست عذاب د قیامت ته نو دا رد پاس معنی نو باندې چې غوي په قبر کې عذاب نشته قران نه منکری النار يعرضون عليها غدوا وعشيا نو کته چې د دینه مراد د قیامت عذاب دی نو دا یوم تقوم الساعه ورست به دا پکې څه شي خدا دغه نه مراد عذاب د عالم برزخ د قبر دی و یوم تقوم الساعه او د دینه مراد دی عذاب د یوم الساعه ادخلوا آل فرعون شد العذاب داخل کی آل د فرعون سخت عذاب وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ هغه وخرایات کا چکل بدا کا پیران جګړې کوي فی النار پور کې څنګه جګړه وي فیقول الضعفاء وای بدا کمزوري دا تابعدار للذین کسانوا استكبروا چې غیزان غټ غاڼه متکبرین او دای داغي عبادت کوو غیر معبودان دا کشران باندې مشران ته وای ان كنا لكم تبعا مونږ ستاسو تابعدارو تبع د تبعین خستل شوه دی د غوا بچی ته وایسخه
غوا چې رواني هر طرف ته چې سخیم په څنګه طرف ته رواني نو منګ استاسو سخیو استاسو تابعدارو نو ننم خلاص کوي کنه فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار نو آیا تاسو نن روز بچ کولې شي مونږ لرا دا صحیح سي د ورنا مونږ سره سم مدد کولې شي کنه فهل انتم آیا ستد تاسو په اختیار کې مغنون چې بچ کې مونږ لرا هغه نازمونا نصیبا صحیح د نار د ورنا قال الذين استكبروا نوبوا کسان چې تکبر کړي دي ان كل فيها یقینا من ټول په دې ور کې پراته یو تبم دلته او زبم دلته منو ز څنګه تا خلاص کما ان الله قد حكم بين العباد یقینا الله فیصله کړی د په حق په مین د عبادو کې وقال الذين في النار او بو یغ کسان چې په ور کې دي لخزنه جهنم څوکیدارانو د جهنم ته ادعوا ربكم تاسو دعا وکي زمنګ د پاره درب تاسو نه يخفف عنا يوما من العذاب چل کم کې زمنګ نن یو ورځ د عذاب نه پخپل خجرات نه لري خود جهنم څوکیدارانو ته درخواست وکي چې تاسو الله ته وایي چې زمنګ نه یو ورځ عذاب کم کی چې کم کی زمنګ نه یو ورځ عذاب قالوا ولم تکو تاتيكم نو بوي دا قالوا بوي سوکو دا خزانه جهنم څوکیداران د جهنم بوي اولم تکو تاتيكم رسلكم بالبينات آیا نو چرا غلی او تاسو ته رسولان تاسو بالبينات واضح دلایل باندې پیغمبران نو راغلي قالو دی بوي بلا ولن راغلي قالوا فدعوا نو زي غړی د الله نه سوالونه کوي نو فدعوا غړی وما دعاء الكافرين الا في ضلال نه د دعا د کافرانو مگر د په گمراهي او تباہي کې دا او ته زجر وای چې غواړي زي غواړي کافر خلاصي دي نشي ان لننصر رسلنا یقینا مونږ یو مدد کوو د خپل رسولانو ان لننصر دا بدل دے د نصرت د الله چې الله نصرت او مدد کوي د چا نصرت کوي د پیغمبرانو د مؤمنانو ان لننصر رسلنا یقینا منګه نصرت کوو د خپل رسولانو د خپل پیغمبرانو مدد من کوو او هغه موږ نه پریدو موږ مدد کوو د خپل پیغمبرانو والذین آمنو او کسان چې مؤمنان دي په حیات دنیا په دې ژوند د دنیا کې و یوم یقوم الاشهاد او په ورځ چې قائم بشي الاشهاد گواهان یوم غورز دلاین فوز ظالمین معذرتهم چې پیدا ورن کی ظالمانو ته د عذر او پرې عذرنا ولهم اللعنه د پاره د لعنت ولهم سوء الدار او د پاره د ډیر بد ناکار کور ولقد اعطینا موسی الهدى یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته هدایت واورثنا بنی اسرائیل الكتاب او ورکړو موږ بنی اسرائیل ته کتاب هدى و ذکر د کتاب هدایت او ذکر او نصیحت للأولي الالباب د پاره د خاوندانو د عقلونو د عقل والاو د پاره د هدایت فاصبر ان وعد الله حق صبر کا وعد الله وعده د حق او سشا واستغفر لذنبك او بخنه غواړه د خپل ګناوونو د پیغمبر ګناه نشته خو استغفار د پیغمبر دا تعبدن دی چا اسم ګناه نه کړی نو یا الله بخنه راتو کی دا تعبدن د عبادت لپاره زکه استغفار د الله نه غوښتل دا څه دی دا تعبد دی
او بلکې دې کې تعلیم و چې پیغمبر ته ډېر استغفار د الله نه غواړه، ستا امت به ډېر استغفار غواړي. واستغفر لذنبک، بخنه غواړه د خپل ګناه. وسبح بحمد ربک، او پاکي بیانوا سره د ثنا د ربستانه. بالعشي والابکار، د ماښام او د سحر ټیم کې. سحر کې د الله نه بخنه غواړه او ماښام کې غواړه. ان الذين يجادلون في آيات الله، یقینا کسان چې هغه جګړه کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان، بغیر د دلیل نه. څه دلیل نشته دی، بې دلیل لګیا دي. نو آتاهم ورب کی الله پاک دوی ته آتاهم جګړه کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان، بغیر د دلیل نه. آتاهم ان فی صدورهم الا کبر، اچولې دی الله دوی ته، ورکړې دی الله دوی ته. ان فی صدورهم، دا خبره چې نشته د په سینو کې الا کبر، مگر تکبر دی او لوی دا. نو شاه پزړه کې تکبر او لوی، نو هغه سي بے دلیل خبرې کوي او بیٹه ملګي. الا کبر، مگر په زړه کې کبر دی. ما هم ببالغی، ندی دې رسیدونکي خپل مقصد ته، خپل مقصد تر رسیدل شي. فاستعذ بالله، پناه غواړه د الله نه. انه هو السميع البصير، یقینا الله دې اوریدونکي، البصیر اولیدونکي ذات. لخلق السماوات والارض، دلیل پیش کړي. خامخا پیدایش د اسمانونو او د ځمکو اکبر ډیر لوی دی من خلق الناس، د پیدایش د انسانانو نه. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن ډیر د انسانانو نه پوهیږي، پوهه نه لري. وما يستوي الاعمى والبصير، او برابر نه دی اعمالون والبصير اولیدونکي. والذین آمنوا، کسان چې مؤمنان دي، وعملوا الصالحات، او عمل کړي د نیک په طریقه د پیغمبر، دا برابر نه دي. ولل مسیء قلیلا، او نه هغه سړی چې هغه ګناه کړی دا. عامل الصالحات او مسیء برابر نه دي. قلیلا ما تذکرون، ډیر لږ دي هغه خلک چې هغه پند اخلي. نصیحت او پند خستلو خلک لږ دي. ان الساعه لآتیه، یقینا قیامت خامخا راتونکې ده. لا ریب فیها، دغه پر راتونو کې شک نشته ده. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لیکن ډېر د انسانانو نه لا يؤمنون، ایمان نه راوړي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، او ویل دي ستاسو ربو چې غواړئ زمانه دعا، همیشه ویل دي. وقال زکه ماضی ذکر کړی، همیشه ویل دي رب ستاسو ادعوني ما نه غواړئ استجب لكم، زبستاسو دعا قبول کړم. هر څه چې غواړي په هر وخت کې د الله نه غواړه. الله وایي استجب لكم، زه به ستا دعا قبول کړم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یقینا کسان چې استکبار او تکبر کوي په کولو د شرک سره، عن عبادتي، زما د عبادت نه تکبر کوي، استکبار، عنادن او زدن، یا ځان ته غټ ښکاري، د الله عبادت او بندگی نه کوي. غیر الله ته لاسونه اوچت کړي دي، غیر الله ته په سجده پروت دی. تکبر کوي په کولو د شرک. ان عبادتي، زما د عبادت نه ځان بچ کړي دي. سيدخلون جهنم داخلين، زر دې چې داخل بشي جهنم ته ذلیلا. بل دلیل الله الذي خلق جعل لكم الليل، الله غزاد ته چې ګرځول د ستاسو د پاره شپه، تسكنوا فيه، چې تاسو آرام وکړئ په دې کې. والنهار مبصرا، او ورځې ګرځولې دا مبصرا روښانه رڼا والا، د دې د پاره تاسو حلال رزق وګټئ. ان الله لذو فضل على الناس، یقینا الله خاوند فضل لوی دی په انسانانو، ډېر زیات مهرباني کوي الله په انسانانو باندې. ولكن اکثر الناس لا يشكرون، لیکن ډېر د انسانانو نه د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي. ذالکم الله ربکم، ته دغه صفاتونو والا چې ذکر ستاسو رب دی، ته دغه صفاتونو والا چې مخکې ذکر شو دا رب ستاسو دی. خالق کل شی، پیدا کوونکی د هر شی دی.
هر شی د پیدا کړی دی. لا اله الا هو فانا تؤفكون. نشته د الہ لایق د بندګۍ مگر یو الله دی. نو کوم طرف ته تاسو وړي دي شي د حق نه. کذالک یوفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون. د قرنګ اوړي او اوړېدل شي کسان چې ودی پیاتون د الله باندې یجحدون انکار کوونکی. چا چې د الله پیاتون انکار کو دغه سي د الله د دین نه اوړېدل. الله الذي جعل لكم الارض قرارا. الله غزا ته چې ګرځولې د استاسو د پر ازمکه د قرار والا بے قرار د پر اسمان ګرځولې د چت په دې ازمکه دا دنګ د غرونو ودرولې د اسمانه پیچولې دي او اسمان بنا ان چت وا صورکم فاحسن صورکم. نو تاسو له شکرونه درکړي دي. نو خسته خسته شکرونه درکړي دي. ورزقکم او تاسو رزق درکړي دي من الطيبات د پاک شیزونو نه. ذالکم الله دغه صفاتونو والا الله ربکم استاس رب دې. فتبارک الله رب العالمین. نو برکت والا دی الله هغه ذات چې رب دې د ټولو مخلوقاتو هو الحي همیشه ژوند دی. لا اله الا هو نشته دی اله لایق د بندګۍ او د عبادت مگر دغه رب ستاسو دی. نو برکت چول والا دی الله رب دې د ټولو مخلوقاتو دا همیشه ژوند دی. لا اله الا هو نشته دی لایق د بندګۍ او لایق د عبادت مگر یو الله دی. فدعوه مخلصین له الدین. نو دا الله نه غواړي په داسې حال کې چې تاسو خالص کوونکي استئ الله لره دین بلنه او چغه. الحمد لله رب العالمین. نو حمد او ثنا د خاص الله لرا چې رب دې د ټولو مخلوقاتو. قل وای پیغمبر انی نویتو یقین زمانه شوم ان اعبد الذین چې عبادت او بندگی وکم د کسانو تدعون چې تاسو را بلې من دون الله سوا د الله نه چې د غیر عبادت او بندگی وکم. لما جاءنی الکتاب پس دا غنه چې راغله د ماته کتاب یو اجتماعي کتاب قران چې دا راغله د نزوس بل دین او بل خبر نه منم. هر کله چې راغله د ماته دا واضح کتاب من ربي زما د طرف نه او مرتو ماته امر شوه دي ان مسلم لرب العالمین چې زغاړه کې د ماته بيدار شمه د پاره د رب د مخلوقاتو. هو الذي الله غزاد خلقكم چې پیدا کړی سي تاسو من تراب د خاورنا ثم من نطفه بیا د اوساس کې وبونه ثم من علقه نو به تاسو پیدا کړی سي د ټوکړې د غوښنه ثم يخرجكم براوباس تاسو درا د مور د خېټو نه تپلن ماشومان تابعدار د مور پلار. ثم لتبلغوا د پر تاسو ورسېږي اشدکم خپل مضبوطیا ته خپل قوت ته ورسېږي بیا موږ تاسو باقي پریدو سمل نشي. ثم لتكونوا د پر چې تاسو شيوخن بډاګانو څوک پریدو لامل نشي او څوک په ځوانه کې مړ شي. نو باز دې چې چې موږ پریدو تاسو سره لتكونوا شيوخا د دې پر چې شيخا شيوخن مشران. ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى او باز هغه څوک دي چې هغه مړ کېږي وفات کېږي من قبل مخکې د دې نه په ځوانه کې لاړ شي. ولتبلغوا اجلا مسمى او دا کار ولیکو چې څوک مخکې وجنو څوک وروسته وجنو څوک بوډا شي څوک ډېر بوډا شي دا هر چا د پر نیټه مقرر ده. ولتبلغوا چې ورسېږي تاسو اجلا مسمى خپل نیټه مقرر ته. ولعلكم تعقلون او د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار والی. هو الذي الله غزا تحيي ويميت چې ژوند کول او مړ کول کوي. فإذا قضى امرا نو چې کله فیصله وکړي الله دې یو کار فإنما يقول له بشكو الله کار ته شا كن وشا فيكون کار وشي بیا پکې انتظار نه. علم تر تنګوري مخاطبه الى الذين كسروا يجادلون في آيات الله چې جګړه کوي په آیاتونو د الله کې. ان يسرفون
څنګه اوریدل کېږي چې د حقانیت دین نه د دین حقانیت څومره صفا دی او بیا هم دا خلک تی اوړي نو څنګه اوریدل کولی شي د حقانیت د دین اسلام نه الذین کذبوا بالکتاب هغه کسان کذبوا بالکتاب چې تکذیب یې کړی دی په کتاب باندې کتاب نه مراد قرآن دی وبما ارسلنا او په پیغمبرانو چې موږ را لېږلي دي په رسولنا په خپلو امتونو کې فسوف یعلمون زر دی چې دوی به پوه شي اذ الاغلال کله چې به یې دا توقونه غټ غټو فی اعناقهم د دې په څټونو کې به پراته او سټ به راماته پراته به یې اوچت توقونه په سټونو د دی کې وسلاسلو او په خپو کې به زنځیرونه وي یسحبون راښکدلی بشي ورته زنځیرونه به پکې اچولي او راکاږي به وی راکاږي جهنم ته واچوي راښکدلی بشي جهنم ته اذ الاغلال فی اعناقهم کله چې وي اغلال هم توق ته وي چې کله وي دا توقونه فی اعناقهم په سټونو کې پراته وسلاسلو او په زنځیرونه په پخپو کې او په زنځیرونو باندې یسحبون راښکلی شي فی الحمیم په ګرمو اوبو کې ثم فی النار او بیبا په اور کې یسجرون بیا دې سوځولی شي دونه به ورته اوسپنه پرته یې څټ به راماتی او د دې سره به په اور جهنم کې دی ورتولی شي او بیا په اور باندې سولی شي ثم قیل بیا به وویل شي لهم دیت اینما کنتم تشرکون چرته دی خلک چې تاسو ما سره شریکان ګرځول چې دا د دې ذمہوار دی دا د دې دی دا د دې دی هغه چرته دي نو دی به وایي من دون الله سوا د الله نه چې دا الله نه سوا ستاسو کار ستاسو نه غوڅ شو نو دی به وایي چې موږ نه خو ورک شو موږ خو یې نه من دون الله سوا د الله نه قالوا ضلوا عنا ورک شو زموږ نه موږ ته نه ښکاري بل لم تکن ندعو من قبل شیئا په دې وخت کې به انکار وکړي نه چې موږ خو هېڅوک نه دي رابللي مخکې د دې ژوند نه شیان هېڅ شی موږ هېچا غیر الله ته عبادت نه دی کړی خاصه عبادت هم کړی دی دوی به دې وخت کې سوچ وکړي چې په دې رښتیاو به موږ خلاص شو دا وخت په وخت جوابونه دي دوی کوي چې موږ به په دې خلاص شو نو الله به وایي ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض ذالکم دا عذاب تاسو ته میلاو شو فاسترو بما کنتم په سبب د دې چې تاسو وایي ذالکم دا عذاب بما په سبب د دې میلاو شو کنتم چې وایي تاسو تفرحون فی الارض خوشحالي کوله پس مګه کې په کولو د شرک بغیر الحق بحقا نا حقا وبما کنتم تکفرون تمرحون او په سبب د دې چې وایي تاسو تفرحون منا تتکبرون تکبر کوون کی یا مستی کوون کی خوشحالی کوون کی ادخلوا ابواب جهنم داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه بستی په جهنم کې فبئس مثوى الکافرین فبئس مثوى المتکبرین نو ډیر بد دی زید وسیدو د متکبرینو د تکبر کوونکو د متکبرینو زید وسیدو د دې رکیدو ډیر بد ناکار دی فاصبر ان وعد الله حق صبر کوي نبی د الله وعده حق او سچ ده فإما نرينك كچتو مونږ تا بعض الذي بعض خبري بنایدوم چې مونږ وعده کوو د دوی سره هغه خونه او نته یو فینک او یا تا موږ وفات کو لاړ شي قبل فإلینا یرجعون نو ما ته دی بیراتل بیا بچته لاړ شي خو بیا به مال راځي کنه راځي او کسبا ولقد ارسلنا رسلا لېږلي موږ پر لپسې پیغمبران رسلا پیغمبران من قبلنا زمنګ نه مخکې من قبل کستانه مخکې
محمد علیہ السلام ته وی ستانه مخکې ډېر پیغمبران لېږلي یو بل پسې من قصصنا علیک بعض هغه دي چې دغه قصې موږ بیان کړي دي تا ته ومنهم او بعض دینا هغه پیغمبران دي لم نقصص علیک چې موږ نه دي بیان کړي قصې د هغې تا ته نو قرآن کې د 65 انبیاو نومونه دي دا نور پیغمبران شو 1,24,000 نو دا غي نمونه نه دي ذکر الله ته معلوم دي قرآن کې دي 65 پیغمبرانو نمونه دي منګه وما كان الله لرسول او نه ده اختیار د هیڅ پیغمبر په اختیار کې نشته دي آیات به آیت چراوړي یو معجزه په خپل تدبیر باندې وما كان لرسول نشته ده په اختیار د هیڅ استاد کې آیات به آیت چراته کې په معجزه سره الا باذن الله مگر په حکم د الله الله به حکم کوي طاقت به ور کوي نو علامه معصوم غشیر فاذا جاء امر الله کله چرش امر د الله قضي بالحق نو فیصله وشي په حق وخسر هنالك المبتلون او تاوان به وکي په دغه وخت کې مبتلون باطل پرس خلک تاوان به وکي مان تاوان به راخاره شي وخسر هنالك المبتلون هلاک شو خسران ورخکار شي په دغه وخت کې بل دلیل الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها الله غزاد چې پیدا کړی دي تاسو لپاره نعام ساروي لتركبوا منها سوار شیطاسو منها په بازو باندې لکه اس تچروخو په بازو باندې سورلی وکي ومنها تاكلون او د بازي په یخري لکه غوا میخه چلی ګړه چې تاسو ورلی وکي په باز حیواناتو او په بازو نه پیدا واخلي خوراک ولکم استاسو د پاره فيها په سارو کې منافع پیدې دي ولتبلغوا د پاره چې ورسېږي تاسو علیها په دې سارو باندې حاجت ته فی صدورکم استاسو په سینو کې وي یو لور زیاده هغه ته تل ډیر ګران دي خو ستا په سینه کې مزل ډیر لري دی اصل تل ګران دي نو بس دې سورلې باندې کېنا په 2 ورځې مزل و په یو ورځ کې وکي فلينظر وعلى الفلك تحمل ويريكم آياته وخيتا استياتون خپل فاي آيات الله تنكرون كما آياتون انکار کې دیشي افلم يسيروا یا نګرځي داخله کو فلرز پدزمکه کې فينظروا چوري كيف كان عاقبه الذين من قبلهم سرنګ وانجام د کسانو چې مخکې د دنیا تیر شوی دي لکه تاریخ خو دې وګورئ کنه کانو اکثر منهم هغه ډیر زیات او قوت او طاقت کې منهم د دې موجودونه هغه طاقت ورېرو نو زیاتو د دینه او صفو د دینه په قوت کې الا واثار فی الارض په باد ول د زمکه کې د زمکه آبادی هم رخ کوي کوله فول فما غنا عنهم بچ نکړه د دینه هغه سچ دی د ځان جوړول ما غنا عنهم بچ نکړه د دینه ما کانو یکتسبون هغه سچ دی کسب کاو یکسبون چې کسب کاو ته دې چې کوم عمل او کوم کسبو پاغه باندې دی بچ نشو خلاص نشو فلما جاءتهم رسلهم هر کله چران دوی ته پیغمبران دوی بالکتاب په واضح کتاب فرحو خوشاله شو بما عندهم هغه څه چې د دې سره من العلم د علمنا چې کوم علم او په سره او په ډیره مستی وکړه خوشاله وکړه وحاق به منازل شپدې باندې ما کانوا بيستهزئون هغه څه چې د ورپور ټوکې کولې
فلما رأوا باسنا کله چې ولید زموږ عذاب قالوا ویل آمنا بالله موږ ایمان راوړل دي په الله او په ورځ د آخرت موږ ایمان راوړل دي بالله په الله وحده یکی واځي یو الله منو پاغم ایمان دے وکفرنا او موږ انکار د کفر کو انکار کو بما كنا پاغه سچو موږ پاغه باندې مشرکین شرکون کې کم شرک چې دنیا کې من کړی دی داغه نه انکار کو معنا دا چې اوس موږ نه منو موږ شرک نه دی کړی نو دا به قبول نشي او انکار کو بما كنا به مشرکین هغه چې موږ شرک کړی دی نو الله پاک وو فرمای فلم یکو ينفعهم ایمانهم پس نه دی چې ګټ ورسې او پیدا ورسې دی ته ایمان اورل دی وسو کله هر څو نه کلمې وای وس په اخلاصي نه د مر نه مخکې چې سړی توبه نه ایستلې نو نه دی دا چې پیدا ورسې دی ته ایمان اورل د دوی ولما راو باسنا کل چې دی ولید زمنګ باس او عذاب التي هغه باس او عذاب تدخلت من في عبادي چې تیر شوی دي زما په عبادت بندګانو کې وخسر هنالك الكافرون الديار وخسر هنالك الكافرون او هلاك شوی دي هنالك په دغه وخت کې الکافرون کافران خسران تاوان کړي دي معنا تاوان راخاره شوی دي تبين خسرانه خازن والا لیکلی دي په وخت د لیدلو د کې عذاب چې کله دی عذابین نو تاوان به خپل معلوم شي چې هغه زمون زیاده التب ورزو دا اول سورته په حوامیمو کې چې داود سورته ذکر را فدع الله الله نه غواړي او الله ته رجوع کوي مخلصین له الدين نو دا تمهید اوس برستو د یولس شبو جوابونه راځي دې مینس کې به یو څو منټه وخت په کو به دا صورت شروع